الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسرفين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستان و عزیزانو، د انسان چې ژوند کله شروع شوی دی په دې دنیا کې په د باندې وخت تېرېدو ګړۍ روانه شوې ده، چې کله هم میاشت تېرېږي، ورځ تېرېږي، هفته تېرېږي، ګنټه تېرېږي، ورځ تر ورځه دی په تنزل باندې روان وي د وخت په لحاظ سره، او د عمر په لحاظ سره دی ورځ تر ورځه عمر یې سیوا کېږي او وخت ورته کمیږي. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړو. د مسلم شریف په روایت کې راځي چې د الله رسوله دا راته ووایه شعبان کې الله رب العزت د خلقو بخنه کوي که د خلقو تقدیرات سوا کوي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایي د شعبان په میاشت کې چې کله هم یو انسان د رب العالمین د عبادت پابند وي او د رب العالمین د عبادت په صحیح معنو سره کوي او هغه عبادت کوي چې څنګه د رب العالمین حق وي، د ده او د په دې هغه ورځو کې څه فرق نشته. خو د نصف شعبان یو داسې شپه ده چې رب العالمین د انسانانو تقدیرات په دې ورځو کې سیوا کوي. لکه یو کال کې به دی خوراک څښاک څومره کوي، دی به ګرځي څومره، دی به کینی پاسي څومره، دی به بیماریږي څومره، دی به چال چلن څنګه کوي، د ده به پکې مرګ راځي نه راځي. د ټول د رزق د څومره خبرې د ټول الله رب العزت په دغه ورځې باندې فرشتو په ذریعه باندې د انسان لپاره وي. اوس به ستاسو په ذهن کې راشي چې الله رب العزت انسان دنیا ته رالیږلو، د ده دپاره یې رزق، اوبه، دانې هر څه لیکلي وو. دا دې لیکلو څه مقصد؟ مستدرک حاکم کې یو حدیث راغلی دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، وی چې کوم انسان د رب العالمین تابعداري کوي او هغه د رب العالمین په تابعدارۍ کې وخت تېروي، وی رب العالمین د نصف شعبان په 10مه ورځ باندې الله رب العزت د ده په تقدیراتو کې کوم په ده باندې سختۍ راځي، سختۍ دې لرې کوي، نرمۍ ورته لیکي. کم سخت امتحانات پې راځي په هغې کې ورسره نرمي کوي، کم بیماری او فتونه پې راځي الله رب العزت دې هغه لرې کوي. ځکه د علامه اقبال یو شعر دی که نه، دعاو سے بدلتی ہے تقدیریں، دا د هغه شعر مصداق دی. دوستانو عزیزانو، یو بل حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی
چې کله تاسو عبادت کوئ په دې میاشت کې عبادت ته ډېره توجه ورکړئ. نفلونه څومره کوئ؟ پرون مې یو حدیث بیان کوي چې کله هم یو انسان د ورځې د شپې 12 رکعاته وکړي، څومره 12 رکعاته وکړي، وی رب العالمین ورته په جنت کې یو محل تیار کړي او هغه محل روزانه د لپاره صفا کیږي، صرف د مرګ انتظار. د ریاض صالحین کې باقاعده د مسلم شریف یو صحیح حدیث په سند سره راغلی دی. راوی حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې موږ یو پیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په خپل تاسو کو د الله رسوله شعبان کې د ټول نه زیات عمل محبوب رب العالمین ته څه دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زیات رکعاتونه کوي رب العالمین محبوب بندگان به جوړ شي، نفلونه ډېر کوي د رب العالمین محبوب بندگان به جوړ شي. دا اکثر د ملګرو ته دا خواص کوم نه کله ورته چې کله هم موضوع شي سنت خپل پابندۍ سره کوي، استقامت سره کوي، په کلاره کوي، رب العالمین به درنه خوشاله. او کنه تاسو دې مو سره ټوکې ټکالې کوي نو تاسو ځان سره دوکه، تاسو خپل نفس له دوکه ورکوي، رب العالمین له دوکه نشي ورکوي. هغه احکم الحاکمین ذات ستا د زړونو ستا د خیالاتو نه ستا د سوچونو نه د هر څه نه خبردار دی. خو کچرې ته دا وایي چې بس ما سره ټیم نشته، ټیم خو په دنیا کې هیچا سره نشته. که ډولۍ له لاړ شي ویله کوي زه ډولۍ راله ټیم نشته، واده روټۍ له لاړ شي هلکه زه روټۍ راوړه ټیم نشته، کور ته لاړ شي هله زه روټۍ راوړه ټیم نشته، بس ودکې کوم ټیم نشته. چې کوم ځای ته ځي تر دې پورې جنازې هغه کټ کې وي زر اوچتوه ټیم نشته، تر جنازې پورې د انسان سره ټیم نشته. په دې دنیا کې د انسان لپاره بالکل ټیم نشته، همیشه دپاره دی په منډه دی. د دنیا دوره تیز چکر دی چې دې چکر ته څوک هم تلي دي بس ځان سره یې تاو کړی. اکثر تاسو به خیال کړی دي ماشومانو ته سړی چورلندۍ وایي نو هغه چورلندۍ تاویږي، چې داسې تاو کړي نو هغه ځمکه تاویږي. داسې د دنیا تاوی او د دنیا د حالاتو کې چې سړی راشي په کم مخ یې په کم غاړه په تا ځان سره تاوی په تا هم سر ګرځي په هغې هم سر ګرځي. ته یې ځان سره روان کړی ته په ځان باندې نه پوهېږې. همدغه رنګ یې د رب العالمین د طرفه په تا باندې وخت روان دی. سوچو کو تیر شعبان کې کسانو دې شعبان کې نشته، تیر رمضان کې وو دې رمضان کې به نه. اوس دا پته لګي نه چې دې رمضان ته به څوک رسي څوک به نه رسي. هغه احکم الحاکمین ذات د هر وخت تیار اوسېدل پکار. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه یو خپل خادم تپوس وکړي چې امیر المؤمنین دا راته ووایه وی د مؤمن صفات څه شی څه صفات یې څه شان دی؟ وی د ټول نه غټ صفت د مؤمن دا دی چې د رب العالمین د طرفه ګلاوه راشي چې دی ورته بالکل ولاړ وي، دی ورته تابعدار او حاضر ولاړ وي. یعنی مرګ ورته راشي چې دی تیار دی، چې د ده په موس کې کمی نه وي، د ده په لین دین کې کمی نه وي، د ده په معاملاتو کې کمی نه وي، د ده په بولچال کې کمی نه وي، د ده په اخلاقو کې کمی نه وي، د ده په هر لحاظ سره ما تا دا دین چې دی صرف موس پورې پابند کړی، ما تا دا دین چې دی صرف موس پورې منحصر کړی چې موس کوي نو دیندار یې، موس نه کوي دینداره نه دی. دا ګورې غلطه خبره ده. زکات د دین حصه ده، روژه د دین حصه ده، حج د دین حصه ده، عمره کې دین حصه ده. دا ټول چې د دین ارکان دي. یو رکن ته پوره دین نشي ویلی. ها کته دا وایي چې دا بنیادی رکن دی بیا خبره دی. الله رب العزت دا عقل درکړي، سوچ سمجھ درکړي دی. کته په خو بد کې په دنیا کې فرق کول شي بیا په دې فرق کوي چې ځان دې په جهنم په اور باندې سود کوي، ځان دغې نه بچ کړي. قرآن کریم کې راغلي سورې مدثر وی جهنميان چې ورځ په قیامت ته رب العالمین چې دی جهنم ته بوزي دی په خپلو کې تپوس کوي د یو بل نه. ته خو ډېر غټ ناصح وي، ډېر غټ نصیحتونه به دې راته کول، ډېر واز او تقریرونه به دې راته کول، ډېرې ښکلې خبرې به دې کولې، نو ته په جهنم کې ولې پروت وې؟ هغه به ورته قالو لم نکو من المصلین، موږ په دنیا کې مونځ نه کول، ولم نکو نطعم المسکین، مسکینان فقیران عجزانان به راسه کرال هغې ته مو روټۍ خوراک شته. نن سبا چې چاته د زکات خبره پرې راشي خراب دی. زکات په تا پورې فرض دی، په دې پورې ته خرابېږي نه. په دې کې ته په ظاهره باندې ته د رب العالمین ته
د رب العالمین یو رکن ادا کې تا د رب العالمین د دغه کلام ان شاء الله به د زکات باندې موږ د جمعه کې خبرې درو د ډېر هم مسائل اکثر امرګری شعبان کې ورته وی رب العالمین چې کله انسان باندې د دین پابندي کې خو دا صرف د موس پابندي نه ده د زکات پابندي ده د روزي پابندي ده د حج پابندي ده چې کله وسط طاقت ته رسي او رب العالمین دا ته باقي کې چوټ درکو دای ته درکو کته پويږي او کنه پويږي کپويږي نظام پته وساتي کنه مثلا چاړه الکه کور ته وړي سبزي راکول یو بلوالو د پاره خو نه وړي کما قلبي وقوفه یا خلکو په لار کې چا پسې روبه سره سو کې پیوال او چې یاد تاسو پیو نظر نه کارو کته کوي چې بلارې کور ته وړي نظامونه د جګړې لپاره وړي کنه خپل د کور د سبزي د خپل د کور د حالاتو د وخت کټکول لپاره وړي او همدا رنګي رب العالمین الله رب العزت دنیا ته را لېګلې هم دې کامیابی طرف ته را لېګلې او دا انسان چې دومره بې وقوفه دی چې د دنیا د مال او متاع کې دوره مګر شي چې موږ پر پسې پریری او د دنیا چې سوره مشغولیات به کې ځان سي ورته کامیاب کیږي چې څه ډېر کامیاب دي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ماشومالی نه ته بعد سکول کې اوري په مدرسو کې اوري بعض ځای کې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله چې عقلمن او خيار سره هغه دی چې ځان د مخ کې د مرګ نه مخ کې تان تیار روان به خپل بلار روان قران کریم کې دته الله رب العزت حکایتا دته ارس بیان کړی صحابي رسول راضي د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو کوي وې دا الله رسول قیامت په کله راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس او وګي وته او دا راته وایا د الله رسول چې د قیامت علامي هو ته بیان کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راځي وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر آیات نازل شو ورته وی ان الله عنده علم الساعه بیا دې تاسو کې د الله رسول درته باران وکړه کیږي قران کریم یو داسې جامع معنی کتاب دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله رب العزت دې علم دی ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث وقد بدا جبارات کله ورګ ويعلمها في الارحام والله تبدا جمعين په رحمونو کې سړي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس یو نفس دا پته نشته چې سبب زسه حضرت علي رضی الله عنه سفر مای وید الله رب العزت قدرتونه ما د دین او پیجندل چې سبب د لپاره ما سم منسوبه جوړه کړ چې سبب وشو سکار پسې په وته بل کار وګرا وروته هغه کار رانه وفات وی هغه به شو چې سبب رب العالمین په ما ډېر منسوبه جوړې دا غره کې انسان کده ته سوچو چې الله رب العزت دی دنیا ته انسان باندې غره کده ډېری منسوبې جوړې د رب العالمین د قدرتونو سره دی دا غني شي کولی الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله